عقل خدای پاک را کړی. عقلي دلیل د خدای پاک په وجود باندې د حضرت سیدنا امام شافعي رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه د خدای پاک په وجود باندې ته څه دلیل لرې؟ چا خو لیدلی نه ده. قرآن و حدیث ما راته وایي عقلي دلیل په عقل مې پوه که. ده ورته ویل د الله تعالی په وجود باندې د توت پاڼه دلیل ده. دا یو د توت پاڼه ده چې د ورېښمنو چمجه یې وخوري د دغه پاڼې نه ورېښمن جوړیږي. دغه پاڼه ده چې غرڅه یې وخوري بیا مشک تر جوړیږي. دغه پاڼه ده چې د شاتو مچۍ یې وخوري شات تر جوړیږي. دغه پاڼه ده چې میږه اوزه یې وخوري پچه تر جوړیږي. دغه پاڼه ده چې غوا یې وخوري خوشایه تر جوړیږي. اصل یو ده. دا دومره تصرفات چې په دې کې کېږي خو معلوم ده یو ذات شته. په مخلوق کې څوک په دغه نه ده قادر، نو د دغه مخلوق نه د باندې ده هغه خپله خالق ده. دغه دلیل ده په وجود هغه خالق باندې. حضرت سیدنا امام مالک رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه د خدای پاک په وجود باندې عقلي دلیل ته ماته بیان که څه دلیل لري؟ تو ورته ویل د الله تعالی په وجود باندې عقلي دلیل اختلاف د نغماتو ده. پلار د موږ یو ده، مور مو یوه ده، ټول د آدم علیه السلام د حوا انا اولاده یو. نن موږ ګورو په دنیا کې تقریبا 900 ژبې چلیږي. موږ مشهور راسي یو ټوکه پیدا شو ډاکټر ته ورغلی و په بلوچستان کې. هغه پوښتنه تر کړې وه چې خوب درځي؟ ده په خپله ژبه ورته ویلي د موږ زادراني په ژبه چې یې. هلته یې بلوچستانیانو ژبه یا انکار ته ویل چې نه. هغه د خوب ګولۍ ورکړي. سبق کې به ناست و داسې به زنګېدو تا ګولۍ کې نشه ده که څنګه ده؟ ما ویل ډاکټر ما ته خدای پاک زړه ته راوړي. ما ویل ډاکټر پوښتنه درنه وکړه چې خوب درځي که نه؟ ده ویلې هو. ما ویل څه دې ورته ویلې؟ ما ورته ویلې چې یې. ما ویل غم په دغه ځای کې جوړ ده ورغلم ډاکټر ته. ګولۍ مې ور وښوې ورته مې ویل چې دا خوب ډېر ده په بیخي کتاب نشي کتای. وایي نیمه نیمه دې خوري. ما ویل خوب ډېر ده ډېر ورځي. وایي بیا خو دې بندې کې خو ده راته ویله چې نه راځي. اوس دغه یو پښتو د څو قسمه ژبې دي. یو پښتو د څو قسمه ژبې دي. دا چا پیدا کړي؟ پلار یو ده، مور یو ده او ژبې دومره ډېرې. حضرت امام احمد رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه د الله تعالی په وجود باندې عقلي دلیل ماته بیان کړه چې ده؟ دوی ویلې یوه بنګله ده د سپینو زرو غوندې رنګ ده، مابین د سرو زرو ده، نه کړکۍ لري، نه دروازه لري، نه څه چوله لري. ناڅاپه یې دیوال مات شي د طرف نه ژوندی حیوان راوځي، سترګې مې اواز هم کوي، منډې هم کوي، دستي هګۍ ورته ښیي. اوس هګۍ چیرې چوله شته پکې؟ دغه هګۍ په مابین کې دا چرګوړی چا جوړ کړ چې هګۍ ماته شي راوځي دا چرګوړی ټول اندامونه جوړ دي. ګورئ چڼچڼ هم کوي، دستي بیا منډې هم وایي، سترګې هم لري، پښې هم لري، هر شی هم لري. حضرت سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله نه یو زندیق پوښتنه وکړه چې د الله تعالی په وجود باندې څه دلیل لري؟ دوی ویل ته لرې ما یو خبره اورېدله، زه د هغې په فکر کې یم. زه خبر یم چې یوه کښتۍ ده ډېره غټه، دا ډکېږي هم خپله، روانېږي هم خپله، او هغه سامانونه هم خپله هلته کوزوي چې چیرې ضرورت یې په هغه خپل سامانونه تر کوزېږي خپله. د ورته لرې لیونی یې د عقل مني چې کښتۍ ډریور نه لري، سړي نشته، سامانونه هم په خپله راباري د امریکا نه رابار شو او پاکستان ته افغانستان ته شیان پکې راځي، لیار هم په خپله پیدا کوي او دلته بیا خالي کېږي هم خپله. ده ورته ویلې ښه چې یوه کښتۍ په خپله نشي چلېدی، دا دومره نظام د دنیا په خپله چلېږي؟ دستي ایمان راوړ. اوس کوچي ته راشه، دا خو ملایان وو، د ملایانو عقلي دلایل مې ویلې. کوچي ته څوک وایي چې د خدای پاک په وجود باندې ته څه دلیل لرې؟ دی ورته وایي چیرې چې په بیابان کې یوه پچه د اوښ ولیدی شي نو هر سړی په دې پوهېږي چې په دغه ځای کې اوښ تېر شوی، دا پچه بې اوښه نه پیدا کېږي. چیرې چې په لیارې څوک پل د شیشې وویني نو په دا پوهېږي چې په دغه ځای باندې یو سړی تېر شوی ده، دا پل په خپله نه جوړېږي. چې یوه پچه په خپله نه پیدا کېږي، یو پل په خپله نه جوړېږي، نو دا دومره نظام په خپله پیدا کېږي؟ دا هر څه د الله تعالی په وجود باندې دلیل ده.
نو موږ وای پیدا سمیع بصیر پیدا کړی بیا ملیار ورښولی د دالیار ښوله یو طریقه دا ده چې عقل مې ورکړی چې په عقل باندې انسان په خپل عقل د الله په وحدانیت باندې په ایمان مکلف ده په پرې احکامو نه ده چې تر څو شارع نه یې ورته بیان کړي او یا هدایت سبیل لیږل د رسولانو دي چې خدای پاک دا رسولان چې را لیږلي دي خو هر انسان ته لیار ورښولی خو خلک بیا دوه قسمه دي اما شاکرا و اما کفورا بعضې د دې شکر کوونکي دي د الله د نعمتونو ایمان راوړي او بعضې کفور د ناشکر دي شکر صرف المنعم صرف نعمت فی مرزل منعم آسانه تعبیر نعمت په داسې لیار کې لګول چې هغه چا انعام در باندې کړی چې هغه په خوشحاله کېږي صرف العبد الى ما خلق لاجله خو موږ تاسو جميع ما انعم الله تعالی علیه الى ما خلق لاجله خلان تعبیر صرف د نعمت پر رضا د منعم دا موږ ته وجود خدای پاک را کړی دغه وجود به په چی کې استعمالو الله په چی راضي کیږي دا اندامونه را کړی الله په چی راضي کیږي الله په ایمان راضي کیږي په کفر نه راضي کیږي لا يرضى لعباده الكفر نو چې ایمان دراوړ شکر د دغه نعمت ادا شو بیا چې طاعت کوي عبادت کوي شکر د اندامو ادا شو چې د اندامونو په عبادت کې جګیږي او ټیټیږي ټول کې استعمالیږي ان اعتدنا للكافرين سلاسل بشک